السلام علیکم میډم. وعلیکم السلام. میډم ستاسو دپاره سرپرایز دی. ما دپاره سرپرایز؟ او جی. هغه څه دی؟ او رڼا بچې په خیر په خیر. میډم سلام علیکم. څنګه بچې خیر؟ جوړې او خوشحالې او کله رالې؟ پرون راغلی یم. ډېر دې ښه وکړو، ډېره مې یادېدې. کښېنه کښېنه چې خبرې وکړو بچې. ښه ښه دا راته وایه خوشحاله خو یې که نه؟ میډم خوشحاله راته نه ښکاري. ولې؟ میډم سخرګنۍ کلیوال خلک دي، بیکورډ، د کلي تاویلې ماویلې رسمونه رواجونه دا هلته نشي اوسېدی. نو ولې ګل خان تعلیم یافته دی، روښان فکر هم دی، د هغه مرسته خو به د سره وي که نه؟ میډم خو اخیس عجیبه بنده دی، هغې سره خو ګزاره توبه توبه. پاغونده دا څنګه خبرې کې؟ ساري میډم. ګوره بچې زړو او په وړو کې لږ فرق وي. څنګه چې واړه په لږ څه خوشحالېږي داسې زاړه هم په لږ څه خوشحالېږي او خفه کېږي. دا خو ده میډم. خو برېښنا دا تاسو څنګه سوچ لرئ؟ د زړو او د نوو خلکو ترمنځ عمر، تعلیم او د پوهې د کلونو فرق دی. هغه څه دی څه چې په هغوی تېر شوي هم هغه هغوی کول غواړي. میډم زه پوه نه شم په دې خبره، دی ولې داسې کوي؟ هغوی د نوې زمانې د دود دستور ته ښه نه ګوري او د هغوی زړه ساتلو دپاره موږ د هغوی خوښې پسې تلو او موږ تعلیم دې دپاره حاصلو چې د بل زړه ساتلو چل یې زده کړو. تعلیم بې د عمله بې مقصده دی. بچو تاسو د ډېرو خلکو کورونه په دې اداره کې آباد کړي دي، ډېر مرور مو پخله کړي دي، ډېرو یتیمو یسیرو او بې آسرې خلکو ودونه مو کړي دي. اوس که ته د خپل کور په خپل عمل او تعلیم یو مثالي کور جوړ نه کړې نو هغه هر څه به بې مقصده وي. میډم تاسو څه ویل غواړئ؟ ګوره رڼا ستا کار واده کېدو سره ختم نه شو. په کلي کې ستا پخوا کارونه او تجربې سیوا دي. کلته داسې اداره نشته نو ستا خپل علم او تجربه خو دې شته که نه؟ هغې نه کار واخله. رڼا د میډم په مشورې باندې غور وکړه. ښه میډم زموږ مشره ده او میډم همیشه موږ لپاره روښانه لارې سمې کړي دي. زما صلاح دا ده چې اول خپل کور او بیا د کلي ژوند لپاره یو مثالي کردار وګرځوه. رڼا بچې ته دلته ناست دی او زه دې دلته لټوم. مورې بس چې زه کور ته ځم، دلته مې ډېر زیات زړه تنګ شو. هېڅ حاجت نشته، په ارام ناسته اوسه چې ګلې درپسې پخپله راشي نو پلار دې به ښه پوهېږي، بیا به درته ټول عمر ایستونوئ. د هغه څه خیال دی چې ستا ډر ته پوه څوک نشته. مورې تا خو وایي چې د جینۍ اصل کور د خاوند کور دی. د خاوند کور دې جوړ ډېر خوښ دی. بچې ځان مه سپکوه، ما ته پته ده چې ګلې والیم وې. مورې د ښځه خاوند منځ کې خو دا وړې وړې جګړې راځي که نه؟ څنګه چل دی؟ مور و لور یې پټې پټې کیسې کوې؟ راشه که نه دا نیازبینه لور دې وی چې کور ته ځمه. ګوره که زما لور خپل کور ته تلل غواړي نو دا خو ډېره ښه خبره ده. ته هم وایې چې ښه خبره ده؟ او ګوره دې ته تعلیم یافته وایي. زما لور زما غوندې ده. لورې زه په تا فخر کوم، تا زه خوشحاله کړم، خدای دې تا خوشحاله کړي. ته رښتیا وایې بابا؟ او که نه بچې ګوره رغېدن نه کېږي، دا وړې وړې خبرې زړه ته نه دي اچول پکار. ودې کتل ښځې زما لور ستا غوندې نه ده. ښه وای ما کې څه چل دی؟ شکر الحمدلله ښه خاندان نه یم، څلور وروڼه مې دي. نه 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 نور خاصه ټیک دي، خو ما ته وګوره